إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر حضرات علماء کرام ملمنو او د دې علاقې سره تعلق لرونکو او راغلو تمامو مؤمنانو مسلمانانو د عقیده اهل سنت والجماعت پیروکارو الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو روانه زندگی عبادات معاملات ټول دی الله رب العزت د خپل حبیب د سنت مطابق موږ له کولو توفیق را نصیب کړي آمین عزیزانو موږ او تاسو مسلمانان یو د خدای لاک لاک شکرونه دي ټول وای الحمدلله او ایمان مونږ او تاسو ته په میراث کې پاتې دی په دې مو الحمدلله نمو پلار په يهودیت پاتې شوه نمو نیک پاتې شوه نمو غور نیک او نمو ټر نیک چې څومره مونږ ته شجرې نسب معلوم ده نو مونږ او تاسو ټول الحمدلله مسلمانان یو او دا د خدای ډېر لوی عظیم احسان دی گرانا التی پرون د مشکات شریف په درس کې طلباء کرام ورونو ته خبره کوله سخت خدا وا چې په یو میدان کې یو عاشق د شیطان دی او په دغه میدان کې بل طرف ته عاشق د رحمان دی په یو میدان کې دشمن د الله دی او په دغه میدان کې دشمن د الله سره چې کوم جنگ کیدون کې خلق دي نو اغا عاشقان د مصطفی دي یو میدان دی پلار مسلمان عاشق مصطفی زوی په هغه وخت کې چې ایمان نو راوړې د ابي جهل په جنډې لاندې راغلو
دا الله رب العزت عظیم احسان دی چې داسې امتحان نه الله ساتلیو چې پلار مو مشرک وی بتخانې ته تللی او مونږ او تاسې جومات ته راښکلی دا به ګرانه وی چې مور مو بتخانې ته تللی او مونږ او تاسې جومات طرف ته ورته دعوت ورکولی دا به ګرانه وی چې پلار بت ته سجده لګولی مور بت ته سجده لګولی او ما او تا ورته ویل چې نه پلاره غلط روانې ډېره ګرانه وه او دا به ډېره سخته وی چې مونږ الله طرف ته سجده لګولی او زامنو مو بت طرف ته لګولی څومره به ګرانه وه الله ډېر لوی احسان کړی دی نورونو دا پرون زه یو ډاکټر ته مې یو بچی بوتلی او خپل زوی مې بیمار ما کې یو عادت دی الحمدلله چې زه اورم د ډېرو کومه خپله لږه او تاسې ته م ویم چې د ډېرو خلقو اورئ ما پرون خپلو رونو بچو طالبانو ته په درس حدیث کې دا یو خبر کوم رونو د هر چا د عمل نه ښه راغونډوئ او هغه ځان دپاره نمونه د ژوند ګرځوئ او بدې الله ته سپارئ د چا په عیبونو باندې سوچونه مه کوئ چې دکې دا عیب دی او دکې دا عیب دی موږ نن د خلقو عیبونې پورې نښتي ما ته یو مسلمان عیبجن ښکاري زه م دکې دا عیب دی او دکې دا عیب دی او دکې دا عیب دی ځان مو کتلی که خپله تله باندې ملا ځان نه دی تللی که ما عبدالمتین ځان وتللو قسم دی که په دې ټول مرګورو تاسو خو پرېږدئ چې دا بار په دې بازارونو کې په ګناهونو کې مبتلا دي قسم دی ما قرآن شریف لاس کې دی چې د هغوی نه م راته ځان ډېر لاندې ښکاري زه هم کیدی شي د هغې یو داسې عملي چې الله ته هغه خوښ وي او ما ته زما په خپلو اعمالو کې داسې والله کې څه ښکاري چې الله ته وړاندې سترګې مو شرمېږي سترګې مو شرمېږي قسم دی دا تاسو ته بیان کوو په خدای قسم دی ګورې رونو چې سترګو مو شرمېږي در الله کور کې ناست وي ورباسې نه ته ناراضه نه شي ځکه زمونږ او د بني اسرائیلو مولیانو منځ کې فرق شته که نه فرق دا دی چې هغوی به هم خلقو ته د نیکو اعمالو ترغیب ورکولو خو خواران خپله د جهنم په کشتۍ کې ډوب لاړه تباه او برباد شو نو پرون مې یو بچنګی مې خپل ډاکټر له بوتلی نو هغه ډاکټر عثمان صاحب زما د حج ملګری و پلار یې مونږ سره حج کې مور یې مونږ سره حج کې او په ما باندې یاد ساتي دا د حج ملګري ډېر خواږه لګېږي خدای دې مونږ او تاسو ټول په حج کې سره یو ځای کړي حرمینو شریفینو کوم دې الله سره یو ځای کړي 45 لاک کسان په هغې کال باندې یو ځای و نو دا ملګري مونږ سره و نو پرون هغه ډاکټر عثمان صاحب سره ناستم نو هغې یو بل بیمار کتلو بل بیمار ته خبرې کولې ځکه مونږ یې بغیر د هغه نه دن نه کړو الله دې خوشحاله کړي سره د ستاسې په لحاظ د حج باندې ځکه د ملاتوب خبره خو نه کوو خو د هغې سفر احترام یې وساتلو نو هغه زه هغه ورور ملګری او خادم و زه دن نه کړم دلته کښېنئ ډاکټر صاحب بیمارانو سره نو یو بیمار ته لګی و هغه بیمار چې د هر څه بیمار و نو هغه ته ویل چې ښه ته خو دا خپل پیستې واله خو تپوس زه د هغې ډاکټر نه په ورځ د قیامت باندې به دا کوم چې ډاکټر صاحب دا بیمار خو زما نه و خو دا بیمار ستام نه و دا کمې پرچې چې تا ورته دا لوی پیل برابر کړی نو هغه ته وایي چې زمونږ زه لا نه م لیدلی وایي زمونږ دغه حال دی چې زما کار د موبایل د جوړولو نه او ما ته څوک چې ترکاڼ ما ته ته کټپه یوسي نو درته بیا جوړه کړي خو که د موبایل ورته یوړو د کټپې نه موبایل ډېر وړوکی خو هغه موبایل نه شي جوړولی او نه موبایل په ترخزه جوړېږي ورباندې او نه په سټک جوړېږي نو موبایل دپاره دکان کې واړه واړه شیزونه پراته دا ګړو دپاره هغې دپاره په هغې کولاوي او په هغې بندوي نو موبایل موږ د موبایل دکاندار ته وړو چا هم سبزۍ والا ته نه دی ښودلی چې دا په دې تله کې راته وتله چې سود څومره دی خو مونږ وایي دا سوچ نه کوو نو یو بهترینه خبره وکړه دا د هغې د خولې خبره ده او تاسو ته کوم زما خوښه شوه ولته مې قصد وکړو مال دا خبره سبا کومه ډېره مې خوښه شوه کومه خبره
سوچو کې دی خبره ته او ډیره درنه خبره ده ګوره د ارچا خبره ته شپې ته بیا وزن ورکوا چې دا څومره درنه ده ډاکټر عثمان صاحب ورته وایي زمون قرآن شریف ترجمه سره یاد دی احادیث مو یاد دی فضائل اعمال مو ټول یاد دی دې خبره ته سوچ کوئ هر سړی ته چې کېني په منبر نه علاوه کدي منبر ته اوخه جوړ په منبر هم د 15 غنټه بیان کوي فضائل اعمال مو یاد شو فضائل قرآن مو یاد شو فضائل صدقات مو یاد شو فضائل حج مو یاد شو خو فضائل معاملات سرو خزوی فضائل معاملات نیاد مو نشو نمو یاد کړل او نمو ور باندې سوچو کو حال داده چې قرآن شریف یوازې دا نوی چې حج کوا حج په ژوند کې یو ځل فرض دی څو ځلې ها پرې زکات په کال کې په لاک کې با 2.5 یو ځل ورکې کله ځل به ورکې یو ځل به ورکې مونږ په 15 وخت کې په ورځ کې 15 ځلې فرض دی که یو سړی وایي یاره زه ډېر مولا بادر یم زه خو نن فرض لس منځونه کوم او ورېږه چې پته ولګېږي نو دې ځان نه دین کې دین جوړ کو الله به ټول په مخ ورولي 15 منځونه لس مکوا نوافل کوا څومره چې دی خوخي خو فرض د سار سو رکعات دي فرض دوا فرض سودی دوا فرض دي د ماسپخین پر سودی ګوري دا سره تاسو وای د مازیګر فرض سودی د ماخام فرض سودی الک زوم زم مولا بادر زم د ماخام نن سلور کوم درې واړه مې ونه شو سلور واړه مې په مخ باندې راوته پلې شو او عظیم ګناهګار شم الک ولی سجدی د درې شپږو په ځای باندې مې اته سجدي وکړي الله وی زما حکم دې مات کو ستا په سجدو زما حکم دې ونه منلو د معشوقي خبره بنه ماته ملغلره ماتکا ملغلره غزنوی تټول پیغور ورکی اے غزنوی ځان دی تباکو په آیاز باندې آیاز کی سکمال دے اے غزنوی آیاز نہ خود دمرا خیست دے نہ دمرا بہادر انسان دے اے غزنوی زان دے خزانہ دی پی تباکڑا چھ خبر شوئے آیاز راولے آیاز نہ مشورہ والے آر وقت آیاز چگی وقت آیاز کی ستورہ دا غزنوی کمیٹی او مشورہ جوڑا دا کلی شورا دا چاور تلال روڑو غزنوی دا لال والا لالی واڑو راوڑو خدا گوری دا خزانے لال نہ دے ستا لال لے چا لال لے ستا خپل ذاتی لال لے ذاتی لال دے داتا والا غزنوی لاس کے لال واڑو راوڑو لو وزیر توی اے وزیر راشا دا لالوالو باری مات کا وزیر لالوا غست لاس کے بار اوتلو کل یو خواگوری کل بل خواگور وی اے خود غزنوی پا دماغوی کی پرق راغ ہے یا پا ما باندی امتحان کئی فلہذا زخلال ما تولے نشم دیر قیمتی دے یا رجوی دیر مزیدار دے خپا نشو واپس میں روڑو زخوی نشم ماتا ہوئے وزیر داخلت ویدہ لالوالا ماتی کا وزیری داخلم یوڑو وزیری خزانت ورکو اغم یوڑو عرصو گیوڑی واپسی روڑی آیاز دا سناس دے ورتوی آیاز دا لال مات کا آیاز لاڑو یو کانے لاندے او بلی پی باندے کو لالی ختم کو ماتی کو ٹولو وزیران ورطا مخواڑو اے غزنوی کو گورا منگ در تویلی آیاز لی ونے دے
د ایاز دماغ کار نه کوي ایاز پس پویږي نه قیمتي لالی در تمات کو غزنوی تی تپوس کے او ایازا یا خدا وزیران بی وقوفان دی یا خود بی وقوفی ما یا تبی وقوفی ایاز ورتوی نتبی وقوفی و نزبی وقوفی ما وزیران دی بی وقوفان دی وی دا سنگا ورتوی اے وزیرانو لال خلال دے خوزما دی دو خدای پزاد قسم وی چې ما ته غزنوی اډرو کې چې خپل سر مات کا سر به مات کوم خود غزنوی خبره نه ماتو ما د غزنوی خبره نه ماتو ما لال دی مات شي کنه لال څه شي دی الله دې زمونږ داسې عشق نصیب کې مړه بس صحابه عشق چې چا مطالعه کړی بیا د غزنوی ایاز مثال ګورئ د معشوقي خبره ماتول نہیں پکار معشوقه چې اډر وکي د معشوقي اډر دادې چې درې رکعات فرض بکې او ته پنځه کې تا د الله حکم مات کو ستا په سجدو الله سکی دی وجنا چا یو چاته ویل حجاج ډېر ظلمونه کړی د حد نه سیوا ابر حدیث کې ذکر راغه ما ته ډېر بد لګېدلو نو یو لوی ولی بزرگ دے اگا عراق تلاړو ځکه حجاج د عراق گورنر پاتې شو نو د حجاج خو مړو بیا زمنګ مسلم داده چې څوک مړي داغي بد به مو بیانوي تاسو ته د ژوندوم مو بیانوي څه فایده ده بګ یاره دی اجي څه بس ما یو 2000 خبر کو مال څه فایده شته او سبب را د دې گریوان کې نه خته چې زه کم خواب پلارا کار دې سو ما پس دې خبرې کړي بیا مې خړې سترګې نیولې پرېږده یار سړی الله ته پرېږدی د دې خطبې دا تعلیمي خطبه ده ولې دې کې څه نور څه نشته چې زما نشان دی او ماله به وټونه بیا راکوئ الحمدلله داسې مې الله د مشرینا په زړه کې نفرت اچولې په خدای مې د قسمې دا د مرګري ما پسې راځي پټېږم کله یو ځای او کله بل ځای مشري خو د غولو ښکارۍ ده بې ادبي دي ماپې د ګن ښکارۍ ده په سر به دې ټول عمر په اوږو باندې ګند را رواني دیو جن صحابو ته نه خوشاله شته نه خوشحالي کې او نه خوښه دی مشري خو زمونږ خوښه ده چې ځانم په تباه او برباد نو درخواست مې دا دی چې د معشوقي خبره به زنده باد د معشوقي خبره به معشوقه وایي 3 رکعاته فرض دي نو شپږ به نه کو تکړی نو بیا شپږ رکعاته اوابین ورپسې وکړه تکړه شه بیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې محبوب مبارک نه دی پرې خودلی بعض نوافل چې موږ تاسو سره پیژنو نه د دوحا موږ پیژنو نه د اشراق پیژنو نه اوابین پیژنو نه د مازیګر نه وړاندې 4 رکعات پیژنو نه يرونو تکړه شي بیا د عباداتو د معاملاتو اثر په سپری وزي په عباداتو بدا ټکه وصیات ساتي مونږ بستا ال صحیح شي چې ستا معاملات صحیح شي د دې ټکی نه دا ډاکټر سے خبر نن بیان کوم چې الله غتم اجر ورکو مان دا خبره ذهن کې نه پرون به چې اگر آتاو شو به ایمان معافی نه غوښتي مولوی صاحب زدي خو کورځه کې نازم و مولوی صاحب ته بسمره شیخ صاحب خبر شوی چې ما سره کم تل او هغه ته ویل مونږ حجونه کړیو خو کوم حج مو چې د سره کړو والدین او ما هغه سه حج به ملو نشو نو مال نه ډاکټر صاحب تاج سوول زما علم کې دی پورا زیادت راوستو رښتیا مونږ ته خو د قران شریف فضایل دومره یاد دي چې مونږ سوره الهاکم التکاثر فضیلت بیان کړو کنو یا شو دردا چې چا یو ځل د شپې ویل 100 رکعات نفل ثواب انا د سمره نیکی ورته ملاوي دي ما تاسو د زرو آیاتونو د ثواب ورته په یو صورت ملاوي دي زر آیاتونه د قران شریف تلاوت ساسانه خبره نه ده او په دې 100 آیاتونو باندې د یو سوره الهاکم التکاثر لوستو باندې د شپې د زرو آیاتونو ثواب ملاوي چې یو ځل تلاوت کی ویل میو کوم نه فضیلت مو بیان کړو د سوره اخلاص مو بیان کړو کنه چې سوره اخلاص درې ځلې د یو ختم
قرآن شریف ثواب دی. نو موږ فضیلتونه بیانو. د حج مو بیان کړی چې یو قدم لا اجنی اخودلې، دویم چې دی الله ورته ګناهونه معاف کی، دا مو بیان کړو. خورونو معاملات نه بیانو او د دې د مین وجه شته دی. نه په دې به تقریبا تاسو اوس پتا سه کې عیب نه دی، معامله په مونږ کې دا. معاملات زما خراب دي، زما معاملات ټیک نه دي. ته خو زمانه دا صادر پرون ما د چا صدقه کړې، الله دې قبول او منظور کړي. دا صادر ته زمانه والا ځکه چې دا در زه په 10,000 روپۍ درکم، اوس دا هغه ما ته په یا 500 راوړې او زه د هغې 3,000 روپۍ ورګران قیمت ولګوم، نو مبیعه را واپس کول په دې باندې جنت واجبېږي. څه واجبېږي؟ جواب ملاو نو څه میلاویږي؟ ګوره نن به همدې مراګرو بل خوا به نه ځو. بس نن به انشاءالله نن جمعې بیان او په دې عمل شروع کو. په خدای قسم دی که د مرګ نه وړاندې جنت ونه لیدلو خوب کې عبدالمتین باندې لاړې کوي. بس په دې خبره باندې سوچ وکړئ. نن ګورئ رونو دا صادر ما 3,000 روپۍ ګران خرڅ کړی. سو 3,000. دا اجي صاحب لاړو بازار ته، ما ته ویل چې مولوي صاحب ما خو ستا په تسپو باندې او په دې ښکلې ږیره باندې او په دې ډېرو سجدو دې دوکه شوم، صادر خو تا ما ته راکړی په 10,000. خو دا هغه دوکان کې زه ستا یو مقتدي هغه په 7,500 اخیستی، نو خیر دی 500 رانه وګټه. او تا مولوي صاحب دا خبره هم کړې وه چې مبیعه واپس کی او قبوله دې کړه جنت واجبېږي. ته به بیا زما ملاتوب وګوره چې څه در باندې زما مال سپکې، زما داس پکې او زما داس پکې اورګه په دې بچرګو کو، په دې باندې بسو کو.